السلام علیکم ملګرو. افغانستان او د ایرلینډ اولنی ون ډے میچ چې کوم دی هغه په اوم تاریخ باندې دی. افغانستان لپاره کم یو لوبغاړي ډېر زیات اهم دي چې افغانستان دغه میچ وګټي. کم لوبغاړي ته ضرورت دی او د هغې نه علاوه د افغانستان وخت مطابق د پاکستان وخت مطابق دغه میچ 2 بجې شروع کیږي او دغه میچ په کم ګروم باندې دغه ګروم مکمل هیسټري سره شریکوم چې د بیټینګ لپاره اساسګار دی که د بولینګ لپاره اساسګار دی. مکمل معلومات سره شریکوم ویډیو را سره تر اخره وګورئ، پوره معلومات نه خبر شئ او مخکې ملګرو سره ضرور شیر کړئ. راځو ملګرو هر څه نه مخکې د افغانستان دغه سکواډ طرف ته چې افغانستان لپاره کم یو لوبغاړي په دغه سکواډ کې ډېر زیات ضرور دي چې افغانستان ټیم دغه میچ وګټي او د سریلانکا سره چې کوم سیریز شو پای کې افغانستان مسلسل شکستونه مسلسل ماتې وخوړلې چې د ایرلینډ دغه اولنی میچ اولنی ون ډے میچ وګټي. افغانستان په خپل نوم باندې کې نوستي 2 میچونو کې بیا افغانستان ته یو میچ ګټل پکار دي په دغه سیریز ګټل لپاره. نو راځو د افغانستان دغه یو لوبغاړي سره کوم چې کوم یو لوبغاړي د افغانستان لپاره ډېر زیات ضرور دي په دغه سکواډ کې. کوم تاسو وګورئ رحمت الله شاهدي خو کیپټن دی، خو بالکل په دغه سکواډ کې ضرور لازم وي. رحمان الله ګربز، ابراهیم ځدران دواړه ښه بیټسمینان دي، بهترین بیټسمینان دي د اوپننګ لپاره. رحمت شاه ورسره 1 ډاون کې راشي یا 2 ډاون کې راشي، مطلب دایم بهترین بیټینګ کوي. عظمت الله عمرزی سلو بیټینګ هم کوي، تیز بیټینګ هم کوي. ګلبدین نایب کته کوم ګلبدین نایب بیټینګ هم کوي، بولینګ هم کوي. په دغه اونلی ون ډے میچ کې ګلبدین نایب ته چانس ورکړي. محمد نبی یا خدای تعریف محتاجن دي. نور احمد سپینر بالر دی، دا بهترین بولینګ کوي. محمد الله محمد ازنفر دا هم د مجيب الرحمن په شان بولینګ کوي، ډېر زبردست بالر دی. دا مطلب د سره قسم وراټی شته دی په بولینګ کې. نوید ځدران د سریلانکا خلاف هم بهترین ثابت شو په ټیسټ کې او د ایرلینډ خلاف هم بهترین ثابت شو په دغه ټیسټ میچ کې. دغه نه علاوه فضل حق فاروقي دغه یو لوبغاړي چې د افغانستان په سکواډ کې واغستل شي، دغه یو لوبغاړي بهترین لوبغاړي دي. په دې کې سپینران هم شو، په دې کې فربالران هم شو، په دې کې الراونډران هم شو، هر قسمه لوبغاړي په دې سکواډ کې شامل شو. دغه نه علاوه کله شو موږ تاسو دغه ګروند ته کوم وګورو دغه میچ په شارجه کرکټ ګروند باندې د شارجه داسې یو وکټ د چې په هغه باندې هر ټیم بالر سره کومک کوي، دغه وکټ د بیټسمن سره کومک کوي. مطلب کوم مشکل پکې نشته. د افغانستان لپاره کم از کم 200 280 280 پورې هدف ورکول پکار دی ایرلینډ ټیم ته. دغه نه وروسته ګران شو د افغانستان وخت مطابق دغه میچ چې کوم دی دغه په 4 بجې شروع کیږي، مازدیګر 4 بجې باندې، او د پاکستان وخت مطابق 4:30 بجې شروع کیږي. دغه نیمه غنټه فرق پکې دی. نو د اولنی میچ لپاره د سیوس لوبغاړي ما هم شریک کړل، دغه میچ ټیم هم شریک کو، د ګروند دغه هیسټري هم شریک. تاسو سره هم خپل رائے ضرور په کمنټ کې شریک کړئ چې افغانستان دغه یو لوبغاړي تاسو په نظر باندې صحیح دي که صحیح نه دي، کوم لوبغاړي پکې چینج کول پکار دي، کوم لوبغاړي پکې چول پکار دي او کنه دغه سکواډ صحیح دی. د افغانستان د بریا په هیله باندې افغانستان ته دعاګانې کوو چې افغانستان اولنی ون ډے میچ په خپل نوم باندې کې نو رښتیا 2 میچونه کې ان شاء الله افغانستان به یو میچ وګټي، سیریز به وګټي او 2 میچونه وګټي نو ان شاء الله وایټ په ور کې ایرلینډ ټیم ده. د ویډیو کتل ډېر من ویډیو ضرور مخکې ملګرو سره شیر کړئ چې بعد ملګرو پښتني کول چې په 100 بجو باندې میچ دی او په 100 بجو شروع کیږي. نو دغه ویډیو دغه ملګرو ته پاره شیر کړئ چې څو خبر نه چې هغه هم خبر شي. د ویډیو کتل ډېر من ویډیو مخکې ملګرو سره ضرور شیر کړئ. زموږ پیج هم سره فالو کړئ، زموږ یوټیوب چینل سره ضرور سبسکرایب کړئ د نور تازه معلوماتو لپاره. نور خو لرئ د الله په امان.